د افغانستان کرکټ بورډ نوي رئیس څخه خلک رضایت لري او که یې نه لري. ګرانو لیدونکو، د فیسبوک د نظرونو څخه موږ تاسو ته دغه ویډیو چمتو کړې ده. هیله ده تر پایه پورې وګورئ، او که چیرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. خان زاځی صاحب ورته لیکي: د لا بریاو په هیله یې یو، خو چې لوبډله له میراثیانو خلاصه کړي او ځوان لوبغاړو ته د لوبېدو زمینه مساعده کړي. شمس الله پیژند صاحب ورته لیکي: ډېر ښه کار وشو، هیله ده چې کرکټ کې د مثبتو تغیراتو شاهد واوسو. نور نو د کرکټ ملي اداره باید د نسیم الله دانش او عزیز الله فضلي په څېر بې کیفیته او نه اهل اشخاصو ته په واک کې ورنه کړل شي. عبید الله نوابزی ورته لیکي: ښه ده چې له فضلي بېسواده څخه خلاص شو، یوسفزي صاحب ته په چارو کې بریالیتوبونه غواړو. حکمت سیرت وایي چندانې راباندې ښه ونه لګېد. امرالدین یمین بیا ورته لیکي: په کرکټ بورډ کې د افرادو په عدلون او بدلون کې اصلاحات نه راځي. باید د فرد د تکرر باوجود د فرد د برنامو ملاتړ وشي او د برنامو د تطبیق په موخه ورسره پوره همکاري وشي. د شته پلانونو په وړاندې د خنډ او ځنډ پوښتنې وشي، په دې لار کې ټول موانع لرې شي، او همداشان د نوي مقرر شوي شخص پوره نظارت او بررسي وشي. له ټولو دخیلو لورو او د بورډ له ټولو غړو د بېطرفانه ارزونه وشي چې له شته صلاحیتونو نه وړه ګټه وانخیستل شي، ترڅو یو بېطرفانه نهاد او اداره رامنځته شي چې ټولو هیوادوالو ته د منلو وړ وي او د خپلو ټولو کارونو حساب ورکوونکي وي. که داسې ونه شي، زر ده چې زموږ کرکټ به هم د زیمبابوې د کرکټ په سرنوشت اخته شي، او له دې خوښۍ به تر ډېره بې برخې شو. واحدیار صاحب لیکي: لوړې زده کړې خو لري، خدای دې وکړي چې ښه خدمت وکړي او د مافیا د دسیسو ښکار نه شي. او بل عکس چې فیسبوک کې ښکته پورته کېږي هغه پاکستانی دی. محمد صدیق ستانکزی بیا ورته لیکي: کرکټ بورډ د سیاست او تجارت ښکار شو. فرحان یوسفزی په تېرو 4 کلونو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس په توګه څلورم دانش، مشل، فضلي او یوسفزی کس دی چې ټاکل کېږي. د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې دومره ارزون او بدلون نشته او نه به یې ووینئ. په دې هیله چې فرحان یوسفزی خپل ټاکلی 3 کاله پوره کړي، خو ارګ او د مشر بدلولو ملاتړي باید څېړنه وکړي چې د کرکټ مشکل په څه کې دی. که په مشر کې وي، هغه چې ارګ ته دا مشران ورپېژني هغه ناکامه دي، باید بدل شي. که کوم بل ځای وي، باید پر داسې چا یې پلټنه وکړي چې له لوبغاړو او نورو دخیلو غاړو سره اړیکه نه لري. دا خبره زه د چا د ملاتړ دپاره نه کوم. په کومه ورځ چې نسیم دانش لرې شو، او همدا مې ویلي وو، تر هغه چې یو شخص خپله ټاکلې موده په دنده پاتې نه شي، دا اداره ناممکنه ده چې جوړه شي. په آی سی سی کې به د خندا یو. راځئ د لوبډلې زوف نوره د بورډ په مشر مه اچوئ، او اوس فرحان یوسفزی خپله 3 کلنې مودې ته پرېږدئ. که ارګ پرې نه پوهېږي، عقلاً مینوال دې پوه شي. آیا د زیمبابوې حالت غواړئ؟ اجمل حکیم احمدزی بیا ورته لیکي: فضلي نه پاک او صادق سړی په ټول کرکټ بورډ کې نشته. د هغه یوازینی ګناه دا و چې ملي ټیم په نړیوال جام کې سمې لوبې ونه کړې، هغه هم د یو څو میراثیانو د بېکفایتۍ سبب، او زموږ احساساتي د کرکټ مینوالو انتقادونه په رئیس صاحب کول. رئیس صاحب د کرکټ بورډ دننه د مافیایي شبکې نه خبر و، خو شاید کافي معلومات نه درلود. دا شبکه له رئیس صاحب نه په مراتبو قوي وه. په دې شبکې کې د رئیس احمدزي نه نیولې تر اسدالله خان حتی په غیر مستقیم توګه مشل او امرخیل هم لاس درلود. حیدر شیرزاد لیکي: د ولسمشر غني په دغه شاوخوا 3 کلنې دورې کې د افغانستان د کرکټ بورډ 4م مشر دی چې بدلیږي. څوک د یوې ادارې اشپز هم ولکه دومره زر بدل کړي. له ارګ نه فرمان خپور شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر لرې شو او نوی مشر راغی. ولې مخکینی لرې شو او ولې نوی راغی، هېڅوک نه پوهېږي او دلیل یې هم معلوم نه دی. خو د بورډ د مشرانو بدلول د ولسمشر صلاحیت دی. نه پوهېږم چې د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د بورډ له دومره ګډ وډیو خبره ده که نه. زه یې له افرادو او اشخاصو سره کار نه لرم چې څوک مشر دی او څوک کشر دی او ولې دی. خو د ارګ د باندې د یوې خاصې کړۍ ولسمشر ته په داسې سیاسي او کمپایني ګمارونو د افغانستان کرکټ ډېر لوی کړنګ ته ټېل وهي او ټېل یې وهلی دی. ولسمشر چغې وهي چې ادارې مسلکي کوي، خو کرکټ بورډ یې تر ټولو ښه بېلګه ده چې لږ تر لږه د ده په پاچاهۍ کې نه مسلکي شو او نه تخنیکي. په کرکټ بورډ کې په دا تېرو څه باندې یو کال کې دومره فساد شوی چې شاید په 50 وزارتونو کې نه وي شوی. تور نه لګوم، اسناد او شواهد لرم. د مشرانو بدلول همدغه فساد د پټولو یوه هڅه هم بلل کېږي. بیا هم توان یې افغانستان او افغان کرکټ ګالي. دا ډول ګمارنې ښایي په لنډ وخت کې یوې خاصې کړۍ ته چې ولسمشر ته د بورډ او کرکټ په اړه مشورې ورکوي څه نه څه سیاسي او ډېره شخصي ګټه وکړي، خو په اوږد مهال کې کرکټ او افغانستان ته لوی تاوان کوي. محمد شیرین کریمي صاحب بیا ورته لیکي: د افغانستان کرکټ بورډ په تاریخ کې دا اول وار دی چې د بورډ په راس کې یو مسلکي کس راغی.
د کرکټ د نهادیانه کولو او مسلکي کولو هڅې یې شروع کړي دي. د اماتور کرکټ دود ختمول یې پیل کړل. د انتخاب کمیټې لپاره یې بهرنی کس راوست. د اصولو تطبیق او د سلیقوي چلند ختمولو ته یې ملا وتړله. نویو او ځوانانو استعدادونو ته یې زمینه برابره کړه چې ملي لوبډلې په ترکیب کې راسي. د هېواد نږدې 28 ولایتونو ته یې کرکټ وغځاوه. پلان یې و چې ان په بامیان او دایکنډي کې هم کرکټ دود سي. له هرې سیمې لوبغاړي انتخاب سي او د کرکټ ټیم رښتیا ملي سي. د کرکټ نړیواله شورا د معیارونو پلي کولو ته اوږه ورکړه او د ملي لوبډلې د راتلونکي د ژغورلو اکاډمیکې هڅې یې وکړې. خو متاسفانه دا چې په دې ملک کې په غیر سیاسي ادارو کې هم عدلون بدلون او ګمارنې او د سیاسي مصلحتونو پر اساس کیږي. ځکه نو فضلي پرته له دې چې خپله قانوني مدعا چې 3 کاله ده پوره کړي او یا یې د لرې کولو لپاره توجیه واوسي، له دندې لرې کړل شو او پر ځای داسې کس راوستل شو چې هغه کرکټ څه چې سامان یې هم نه پېژني. په ډېر تاسف باید ووایو چې دا یو بې توجیه پرېکړه وه او ښایي د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري.